چې من پردی دا لک چیرې دی اسپه را سره زما ته کوله چیرې وې در اوس چیرې وې مدرسه کې راغلې د مدرسې څخه روزه څنګه وه ښه وله بس مو د روزې ټیم هم پوره دی او یاره قربان په ګاډۍ کې ایرې شوې ته کښېنه زه خرما راکړم ښه دی زویه کښېنه زه راځم لکه خبره واوره چیرې وړې دا سالون لکه دا چیرې روان دی دا هلک دا سالون چا له وړې ته ودرځه پسې ورسم دی که څه وړي دا چیرې ته راځه سلمانه دا یو غاب سالن دا ډوډۍ وخوره ما راځه ما ته وله ما تاله راوړل دا یو غاب سالن ما لکه راځه ما ته دا سالن ډوډۍ وخوره دا یو غاب دا سالن وخوره زه ځم زما پلار په مشرانه شي دا سالن ډوډۍ وخوره سمه چشت کول دا غریب هلک ولاړ ته کورونه ما ډوډۍ راوړل سالن دا غریب دی تا چې شوله راوړې سالن ډوډۍ شاباش زه کم کار ستا پلار په ګرځ به نه و کړی هغه نن تا دا دی وکړي آفرین زویه پر تاسې بس دغه ته را زویه اس پاس چې یو غریب هلک یا غریبانان یې بس دا ته را ښه ورسره کوه چې څه دې په وس کېږي دا ته را غریبانانو سره پر دا فرض روزه کې کوه ښه دی زویه ټیک دی صحیح ده راځه بس سالن چې وخورې بس خپل غاب شی جنا واخه بس کور ته بیا راسه سمه ده ملګرو ته دا میسیج مې صرف دغه یو مقصد دی چې فرض روزه ده د خپلو بچانو دتره تربیت وکړئ چې هغه آس پاس په پړوسیانو کې یو خوار غریب مسکین یې د هغه سره مرسته وکړي دغه میاشت ته چې موږ ته پر خپلو مسکینانو باندې نظر وساتو او د خپلو مسکینانو سره چې څومره ښه وکړو هغه نه به زموږ ته فایده وي که مې چیرې زموږ دا کوچنی میسیج خوښ شوی مخکې سره شیر کړئ او دا فرض روزه ده په دې کې به موږ ته یو د بل سره ښه کوو چې هر ځای ژوندي اوسئ السلام علیکم